ایران تلویزیون خوږو معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو جاوید احمدي چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر پاتې شوی دی د ژوند یو نوي پړاو ته داخل شو. چې ملګرو جاوید احمدي سره څه شوي دي او څنګه بل پړاو ته داخل شو په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. دغه ویډیو لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. جاوید احمدي د جنوري په 2 1992 کال زیږېدلی دی. هغه ښیلاسی توپ اچوونکی چې ښیلاس بریک توپ اچونه هم کوي. هغه لونډر لوبغاړی دی. هغه اوس مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نمایندګي کوي. هغه 11 لوبغاړو چې د جون په میاشت 2013 کال د هندوستان پر وړاندې د افغانستان په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې لوبه وکړه. د 19 کلنو ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر او د افغانستان په استازیتوب د ټیسټ لوبې پیلوونکی توپوونکی جاوید احمدي ته د زوکړې 28مه کلیزه مبارک وي. نوموړی په 2010 میلادي کال کې خپله لومړنۍ ورځنۍ نړیواله لوبه د نیدرلینډ پر وړاندې ترسره کړه. چې ملګرو جاوید احمدي اوس 28 کلن شو. دته دې بیا هم مبارک وي.